ته دا پته ولګېده چې د دنیا نه سړی روانېږي او ساتي وځي، نو دا د سا وتو ټیم چې دا کم زور او کم تکلیف سره ستا د هر رګ نه ساره وځي، الله دې امان راکړي. دو ټیمونه په ابتدا کې ډېر زیات سخت دي. یو د سا وتو ټیم چې د دې د وتو په ټیم کې څومره زوري او څومره تکلیف. اوس که تاسو خیال وکئ هارټ فیل بیماری عام شوي دي، او چې چرته اورې پلانې مړ شو پلانې مړ شو پلانې مړ شو، څه چلو د هارټ فیل شو. حدیث کې راځي چې اچانک مرګ دا په دوه قسمه دي. یو اچانک مرګ د بدکردار انسان د پاره دی، او یو اچانک مرګ د نیکبخت انسان د پاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدکردار سره چې اچانک مړ شي نو هغه تباه شو، ځکه چې الله پاک د توبې توفیق ورنکړي. چرته الله له د تصور توفیق ورنکړي خو بخشي او بساتي. او یو اچانک مرګ د نیکبخت لپاره دی. د نیکبخت لپاره اچانک مرګ رحمت دی، او د بدبخت او بدکردار لپاره اچانک مرګ چې دی هغه د خدای عظیم قهر دی. الله دې مساتي. نو ادریس علیہ السلام الله ته وی چې یا الله ما دا اوریدلی دي چې د ساوتو ټیم ډېر عظیم تکلیف، نو یا الله دا تکلیف ما ته په ژوند وښایه چې دا تکلیف مې یادي او ستا د رضا دپاره نورې خوارۍ ډېرې وکړم. الله فرمایل چې ټیک بس سملاستو ځنکدنې پې راوستو، سات یې ووته. چې سات یې ووته څه سات پسې بیا را ژوندې ورته وی ادریسه څه خوند دی؟ وی یا الله یا الله ستا د زور نه خو زه خبر وما، اوس ته ډېر خبر. یا الله اوس مې جهنم ته بوځام راته وښایه چې د هغې یره مې په زړه کې وي. جبرائیل علیہ السلام ور سره کړو بوځه جهنم ته بوتلو. جهنم دروازې چې ورته لرې شوې او ده ورته وکته څه وخت خدای دې نه خیرات خدای دې نه خیرات. نو یا الله بس واپس راغ. چې واپس راغې بیا الله ته وایي عزیزانو د دې الله والا خلقو چې دی الله پاک سره څه خصوصي رازونه دي، خصوصي که ښځه وي او که سړی وي. لکه رابعه بصري ښځه وه او 24 غنټې به لګیا وه الله الله بل څه په خوله نه ورته. نیمه شپه ده او دا لګیا ده الله. ناګانه پې حال راغی. اوس تاسو په ایمان ووایئ چې دا حال مونږ پیژنو. شیخ صاحب پیژنم حال چې حال څه ته وایي هېڅ ته نه لګي. حال پې راغی. حال دې ته وایي چې استغراق فی الله راشي. لکه منصور باندې حال راغی او استغراق فی الله راغی او یکدم آواز وکړو چې انا الحق. حال دې ته وایي چې استغراق فی الله راشي نو هر شي ته چې ګوري الله ورته ښکاري. که دیوال ته ګوري الله دی او که اسمان ته ګوري الله دی او که ځان ته ګوري الله دی. دا ځان هم ورته خدای ښکاري. استغراق فی الله راشي هر څه نه کټ شي. چې استغراق راغی په رابعه بصري باندې نو وایي چې یا الله زما زړه چاودو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځې مو نه وي چې زه دا یم. کله کله خو معشوقه د عاشق هم خیال ساتي که نه ساتي؟ چېرته مې شک کړی دی که نه خدای هم ورک کار. اوس واده څه په شک وکړي چې کوم سړی واده وکړي زه ته یو میاشت نیمه پس تپوس وکړم څنګه چل دی؟ وایي خدای په قهر واوړېدم خدای په قهر واوړېد. او 2-4 کاله مخکې زمونږ یو اشنا دی هغه واده و نو هرونو پروګرام جوړولو داسې به کوو داسې به کوو. دی ورته وایي چې پروګرامونه وجوړوئ ما ته د 9 تاریخ ډولۍ پکار ده ډولۍ راته زر راوړئ مرمه. په 9 تاریخ کې ډولۍ وله راوړه نو ما ته میاشت پس تپوس ما ته وایي چې لوی ظلم را سره تا کړی چې دا نکاح مې دې تړلی.
خدای په قهر دی واړول. دا ټول داسې. او بیا دا نن سبا ښځې توبرې چې غاړه کې اچولي، نن یو تیروله په موټر سایکل باندې الله خدای یو پورا اتنیم مانه وه، دا د خپو غوښې ته شړپې دی او په موټر سایکل یې وروسته سره کړی، داسې لاس یې تاو کړی او د هغه د اوس نه. عزیزانو دا ټول بس څیزونه دي. رابعه بصري استغراق فی الله راغی او یا الله تا یو ورځ مو نه وی چې زه دا یم، نو آواز ورته دا الله دې نزاکت ته ګور چې گفت الله ہے تو لبیک ما، گفت اللہ ہے تو لبیک ماس، وی نیازو شور دردت پیک ماس. اور ابھی ولی پا غصہ دا خدا بندے داستا اللہ ویل چی دی دا زما لبیک دے تا چا اللہ ہوئے نو زه درته ویم چې زه حاضر ولاړ یم، زه درته حاضر یم وایه څه یې. نو د زړه نه یو ځل الله ویلو سره الله ورته موجود وي هر وخت. نو الله دې توفیق درکړي عزیزانو چې دا الله داسې وایي چې استغراق فی الله م راشي، دا توفیق دې خدای درکړي. نو عزیزانو ادریس علیه السلام جهنم چې ولیدو ویل یا الله اوس به راته جنت هم ښیې چې د دې تکلیفاتو په عوض کې دې جوړ کړي څه دي. نو جبرائیل ورته وایي چې زه جنت ته یم بوځه، دا باس لږ اوږد دی، دا به درته بیا وکم. خو زما عزیزانو الله سره خصوصي رابطه او تعلق پیدا کړي. د زړه نه هر څه وباسئ، دا هر څه فنا دي، یو الله باقي دی او د باقي سره به تم باقي پاتې کېږي او که هغه سره نه شوې ته به هم تباه شي. او بیا دا یو خبره به منځ کې راشي چې اصلي دین څه شی دی او مونږه دین نه جوړ کړي څه شی. عزیزانو دغه میاشت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت میاشت هم ده او دغه میاشت د هغې د وفات میاشت. روایات مختلف دي چې په دغه ورځو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش په کوم تاریخ شوی او په دغه ورځو کې بیا وفات په کوم تاریخ شوی. مختلف روایات تی د حضرات علماء کرامو، خو راجح او صحیح روایت چاله چې علماء ترجیح ورکړې ده هغه دا ده چې په نهم ربیع الاول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیر په شپه د سبا په ټیم کې دنیا ته تشریف راوړی او بیا په 12 ربیع الاول باندې د 63 سال په عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړی. نهم ربیع الاول دا د ولادت او 12 ربیع الاول دا د پیدائش. عزیزانو بنا بهر تقدیر باس د تاریخ نه ده، باس د دې ده چې ده دنیا ته راغی نو څه وکړه او دنیا نه چې لاړ نو څه پرېښوه. آخر د انسان دنیا ته دراتلو هم یو غرضی او بیا دنیا نه دتلو هم یو غرض. عزیزانو دنیا ته چې راغی نو څه راوړه او چې لاړ نو څه پرېښوه. دنیا ته چې راغی 600 کاله ملک او دنیا ټوله د کفر په تاریکی کې پرته وه. د عیسی علیه السلام او د ده په منځ کې 600 کاله فاصله وه. عیسی علیه السلام دنه 600 کاله مخکې تیر. په دې 600 کاله کې هغه حال جوړو چې پناه په خدای د یو سړي به 50 خدایان، هر سړي د کور نه بتخانه جوړه کړې وه. چرته به د سرخوږي خدای و، چرته به د تبې لرې کولو خدای و، چرته به د زوی ورکولو خدای و، چرته به د لور ورکولو خدای و، چرته به د دانې جوړولو خدای و، چرته به څو مختلف شکل کې بوتان به په کور کې پراته وو او هر یو بت باندې به د مختلف مرض نامه لیکلې وه چې دا د فلانی مرض خدای دی، دا د فلانی مرض خدای دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې په ښار کې چې الله پاک پیدا کړ نو د پیدایش په وخت کې اوږد داستان دی چې د څه وخت کې
د مور د نفس نه دنیا ته راغی نو د مکې نه د قیصر او د کسرا د محل منارې خلقو لیدلې وې داسې رڼا شوه دی چې د مور په خېټه اوبه به یې د ډېر لرې نه راوړې مور به یې منګی چې په سرو نو یو ګز به منګی په سرو چت روان دی چې د مور په خېټه د عربو ملکونه ډېر زیات ګرم دي بې حده ډېر د مور به چې په کومه لار روانه وه نو د کټ عمره وریځ به پې باندې سوری روان عزیزانو مور خوب ولیده او ورته په خوب کې وویلی شو چې ستا په خېټه کې د دواړو جانو سردار جناب محمد رسول الله پروت دی دا چې څه وخت کې پیدا شي نو نامه به په محمد ږدي دا قسمه بشارتونه مور ته به وقتن فوقتن کې عزیزانو بیا د سرپرستی عالم داو د خدای د نظام ته وګورئ د هغه د بېنیازي ته وګورئ دی لا د مور په خېټه چې والد محترم وفات شو بیا چې پیدا شو چې د شپږو کالو شه نو مور وفات شوه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپږو کالو په عمر کې یتیم هم شه او یسیر هم شه عزیزانو بیا د تره په تربیت کې و تره به د کفالت کولو د بچپن زندگی څه عجیب و غریب وه د بچپن زندگی څه عجیب و غریب په الکانو کې د ډېر صدق او د ډېر لوی دیانت نه دی په امین مشهور امام بخاری رحمت الله علیه یو واقعه لیکلې وی ابو سفیان تلو قیصر روم ته د روم بادشاہ ته ورغی نو قیصر روم ته تپوس وکړه چې ستاسو په ملک کې چې کوم پیغمبر پیدا شوی دی دا څنګه سړی دی ابو سفیان مسلمان هم نو دغه وخت ورته وی صاحب څه تپوس کې د داسې پاک ژوند چې دته د هلکوالي نه به خلقو د ډېر ایماندارۍ او د پاکوالي نه امین وي او دکې دا خصلت او دا خصلت او دا خصلت بیا ورته وی ما منلی نه دی چې پیغمبر دی خو سړی ډېر لوی سړی قیصر روم ورته وی چې ملګري څنګه خلق دي د ډله ورته وی صاحب ډله ټول د خدای غریبان او د خدای سپیره چرته چې د خدای ملنګ او غریبي د سره ناست که یو سرمایدار هم د په مجلس کې راشي نو ارڅه قربان کی او د شړی لنګ وهي او ځان نه ملنګ دا ډله قیصر روم د روم بادشاہ کافرو ورته وی او ابو سفیانه د پیغمبرۍ لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبان د په پیغمبرۍ نور دلایل مه وایا لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبان د پیغمبر مرګري سرمایدار نه دا مرګري غریبان دا د پیغمبرۍ لوی دلیل دی عزیزانو په دې یو نکته به سره خبرې وکړو نن زمونږ زمانه وګوره هغه خلق چې د پیغمبر نائبین او جانشین ځان ته وایي او په لویو لویو ګدو ناستي خلق ورته سجدې لګوي هغه یو غریب هم راغی او یو سرمایدار هم راغی نو د هغه د ایمان جایزه واخله هغه وخت کې چې دی غریب ته په کم نظر ګوري او سرمایدار ته په کم نظر غریب نن د هر چا په نظر کې سپک او ورک دی د مولا په نظر کې غریب د یو کوډۍ قیمت نه لري د یو کوډۍ د ګدی نشینو په نظر کې غریب د یو کوډۍ قیمت نه لري او د برسر اقتدار طبقه په نظر کې غریب د یو کوډۍ قیمت نه لري کدا غریب په دې خلکو ګران وې نو نن خو غریب پیاز پورې روټۍ به همیشه اوږو خېټو خړوا عزیزانو په پښتون دنیا کې د رحمان بابا مثال نه تیر دی او نه به پیدا شي چې دا الله څومره لوی عظیم درویش پیدا کړی د ده متعلق میاں عذرګل صاحب رحمه الله تعالی و تبارک اسیر مالټا د نن نه شپږ شلې کاله مخکې په مالټا کې د شیخ الهند سره قید و شیخ الهند هغه انسانو چې اول خو پاکستان نو ټول یو هندوستانو په هندوستان کې د انګریز د ملک نه د ویستو آغاز چې دی هغه شیخ الهند کړی او بیا د شیخ الهند رحمت الله علیه چې کوم مرګري او زه د هغې
تاریخ تر تنشم بیانوله مرګري مولانا حسین احمد مدنی وو مرګري شیخ الهند مفتی کفایت الله وو مرګري مولانا ابوالکلام آزاد وو عزیزانو د هندستان دا د ټاپ علما چې دي دا د شیخ الهند مرګري او کال 12 میاشتې په جیلونو کې پراتو خدای آوازو چې انګريز دې د هندستان نه وځي نو دا میاو زرګل صاحب چې دا د شیخ الهند صاحب شاګردو او په مالټا کې ورسره قید څلور کال دا زرګل میا صاحب شوق داو چې کله به زولي دما نو ما ته به بجلیګر وي به بجلیګر ما ول جی عبد الرحمن بابا یو قصیده وایا نو ما به ورته یو قصیده ویله یو ورځ مې ورته دا وی اسم حاصل نکړه په شیخ په مولای کې اسم حاصل نکړه په شیخ په مولای کې فصل دین وار دے ہر چیشی په میخانا طول عمر میں تیر شو بیہودا په زمانہ اوست زما سروی او د ترکو استانا خو پام کو د منصور غند پدار نش رحمانا پام کو د منصور غند پدار نش رحمانا دیر داد عشق خبر مکڑ نادانا دا سناستو یو اف آواز یو ما ورته ولی جی نو ما ته وای چې بچیا زه د دې سړی یو شی تاریانه چې د نننا درې نیم سوا کال مخکې په دې ملک دا دومره لوی علم چرته چې د کړو هغه باریکات د تصوف چې کوم د په یو شعر کې حل کړی ا د نن زر کال مخکې امام غزالی تیر شوی دی هغه نه دی نو د سوهبي علمو دې پرې مې دا خبره وکړه یو ورځ د ازرخانه په کندو کې پروتو او یو لاسه سر لاندې خو یو لاسه پدې دی نو څوک ولا راغه دا سوي خذل ول سکه دلته کنده کې پروت هغه ورته سترګې اوچتې کړې ورته وای چې خبر نه يم چې را وستم لکما خبر نه يم چې را وستم لکما اس میں کم طرف تاستوی چې درما خبر نه يم چې را وستم لکما اس میں کم طرف تاستوی چې درما لکړوند چې لاس د بل پوګ کېږي لکړوند چې لاس د بل پوګ کېږي اس جوور لوړ نوی ور معلومه استاد د جمعات کې چې څومره ناس زه ما تاسو ته پته ده چې تاسو کوم ځای نه راغلي شته چاته پته کوم ځای نه راغلي او زیب کوم خوا روانيږي به کوم طرف ته دې تلک په غور سوچو چې خبر نه يم چې را وستم لکما اوس مې کوم طرف ته استوي چې درما را وستم کوم ځای نه او لېږي مې کوم طرف لکړون چې لاس د بل پوګ کېږي اس جوور لوړ نوی ور معلومه نو عزیزانو اس پتا درته نشتا چې کوم ځای نه راغله او کوم خوا به انجام به دي سي دا علم اچاته چې زما انجام به سي زما انجام به جهنم وي او که زما انجام به جنت وي اس پتا نه